Can I ask you? Can I ask you? Why not? Please. Why not? Please. ولې نه مهرباني وکړه. Why not? Please. What is your job? What is your job? څه وظیفه لرې؟ What is your job? I'm a driver. I'm a driver. زه یو ډرایور یم. I'm a driver. How is your job? How is your job? وظیفه دې څنګه ده؟ How is your job? It is so easy. ډیره اسانه ده. Where are you going? چیرته روان یې؟ Where are you going? چیرته روان یې؟ I'm going to my work. زه خپل کار ته روان یم. I'm going to my work. I'm going to my work. زه خپل کار ته روان یم. Do you have passport? Do you have passport? آیا پاسپورت لرې؟ Do you have passport? Yes, I have. Yes, I have. هو زه پاسپورت لرم. Yes, I have. هو زه پاسپورت لرم. Where is your passport? Where is your passport? پاسپورت دې چیرته دی؟ It is in my office. It is in my office. هغه زما په دفتر کې دی. یا it is in my house. هغه زما په کور کې دی. How was your last day? How was your last day? تیره ورځ دې څنګه وه؟ How was your last day? It was good but busy. It was good but busy. هغه ښه وه خو مصروفه وه. How is your life? How is your life? ژوند دې څنګه دی؟ How is your life? ژوند دې څنګه دی؟ It's so good. ډېر ښه دی. So good. ډېر ښه دی. Yeah, it is so good. ډېر ښه دی. Are you happy from life? Are you happy from life? له ژوند څخه خوشحاله یې؟ Are you happy from life? Why not? Why not? ولې نه؟ Why not? ولې نه؟ Where did they go? Where did they go? دوی چیرې لاړ؟ Where did they go? دوی چیرې لاړ؟ They went their home. They went their home. دوی خپل کورونو ته لاړ. ګران دوستانو دغه ځای کې وینټ راغلی دی او وینټ دوهم حالت دی د ګو یعنې په تېره شوي پاست ټینس زمانه کې استعمالیږي. دوی خپلو کورونو ته لاړ یعنې تېره زمانه کې. ګران دوستانو تاسو هڅه او کوشش کوئ چې دغه جملې چې ما ستاسو لپاره راوړي دي په دې ویډیو کې تاسو په دې باندې نوره مهمې جملې له ځان څخه جوړې کړئ تر څو انګلیسي باندې تاسو تمرین وشي او انګلیسي مو ښه ورسره زده شي. تاسو فقط همدغه یو څو جملو باندې تاسو اکتفا مه کوئ. نو د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي. تاسو د یل ډي ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. بیا چې د یوې نوې ویډیو سره ستاسو لپاره حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ. الله مو مل شه.